أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن د خپرونې معززو برخوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. در اتیاوم آیات مبارکه چې سورة بقره را سره پیدا کړي او یو ځای را سره لولئ. الله تبارک وتعالی فرمایي ځینې وعدې او میثاقونه د بني اسرائیلو په دې آیاتونو کې ذکر کوي. وایي وإذ در یاد کوي هغه وخت اخذنا میثاق بني اسرائیل چې وامخسته پخه وعده، میثاقه پخه او ټینګه وعده بني اسرائیل له بني اسرائیلو په دې مضمون وعدم تیر واخسته لا تعبدون الا الله چې عبادت مه کوئ مګر د یو الله کوئ. وبالوالدین احسانا او کوئ له والدینو سره احسان، زیات اخلاص او خلوص سره کوئ. وذی القربا او له خپلوانو سره نیکي کوئ. والیتاما او له یتیمانو سره نیکي کوئ. والمساکین او له مسکینانو سره نیکي کوئ. وقولوا للناس حسنا او وایاست انسانانو ته نیکي خبرې کوئ، له انسانانو سره ښې خبرې، نرمې خبرې، بدزباني مه ورسره کوئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او قایموئ لمونځ او ورکوئ زکات. دغه هغه متفقه احکام دي چې اوس هم په اسلام کې په مسلمانانو باندې لازم او فرض دي او په بني اسرائیلو باندې هم لازم او فرض و. و الله تبارک وتعالی د بني اسرائیلو حال بیانوي ثم تولیتم بیا شا وګرځوله تاسې الا قلیلا منکم مګر لږ له تاسو، ډیرو تاسې د اسلام د تورات دغه احکامو ته شا کړه او دو باندې معمل پرېښود، خو کمو خلکو د هغه په پابندي باندې پاته سول. وانتم معرضون او تاسې مخ اړوونکي یې. نو الله تبارک وتعالی د مسلمان له داسې حالته وساتي چې د بني اسرائیلو په پله باندې پل کېږدي او د اسلام دغه بهترین او زرین اجتماعي احکام دا له دوی څخه هم پاته سي، داسې چې نه د خپلولي پالنه یې، نه د یتیمانو پالنه یې، نه د مساکینو پالنه یې، نه د اخلاقو رعایت یې، نه د لمانځو د عباداتو پابندي او نه د مور د پلار احسان د هغو سره احسان یې، نه په عبادت کې اخلاص موجود یي. له داسې بدبختیو څخه د الله تبارک وتعالی موږ تاسې ته نجات راکړي. او په دې روان آیت کې الله تبارک وتعالی یو بل میثاق د بني اسرائیلو سره چې کوم سوی ده هغه ذکر کوي. وإذ او هغه وخت در یاد کوي هغه وخت اخذنا میثاقکم چې واخسته پخه وعده له تاسې، وامخسته پخه وعده له تاسې په دې مضمون په دې شي باندې چې لا تسفکون دماءکم مه تویوئ وینې خپلې، خپل منځ کې یو بل مه قتلوئ. ولا تخرجون انفسکم او مه باسئ ځانونه خپل، یعنی یو بل مه باسئ، یو بل مه مجبوره کوئ په ایستلو باندې من دیارکم له کورو خپلو. ثم اقررتم بیا اقرار مو وکړ په دې وعده او میثاق باندې وانتم تشهدون او تاسو شاهدان یئ چې دا موږ له الله سره وعده کړې ده. خو وکړل څه بني اسرائیلو، څه وکړل له دې وعدې سره؟ الله پاک فرمایي ثم انتم هؤلاء بیا تاسې هغه یاست تقتلون انفسکم چې وزنئ ځانونه خپل، یعنی یو بل خپل سره وزنئ لغه قتاله چې الله پاک د تاسو خپل منځ کې قتلولو په معمولی مسائلو باندې
قتل ته به مسله رسېدله له هغو چې الله تاسې منع کړي وه چې یو بل په معمولي شیانو باندې مه وزنئ. نو تاسې تقتلون انفسکم وزل مو ځانونه خپل، یو بل مو وزل. وتخرجون فریقا منکم من دیارهم او باسئ تاسې وتقتلون انفسکم وزنئ ځانونه خپل. دا حکم دی الله متوي چې الله درته ویلي وي چې مه وزنئ. وتخرجون فریقا او باسئ تاسې یوه ډله منکم له تاسې من دیارهم له کلیو کورو خپلو. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان مرسته کوئ او غلبه حاصلوئ په دوی باندې په ګناه او په ظلم و زیاتي سره چې هم د الله حکم متوي نو بالاثم سو په ګناه سره د تاسې دغه مدد و مرسته له یو بل سره په اسم تمامه سوه، په ګناه تمامه سوه، ګناه کې وسوه، د الله نافرماني وسوه. والعدوان او زیاتی ظلم وسو د تاسې خپل منځ کې یو په بل باندې ظلم وسو. نو ځکه الله تبارک وتعالی دوه شی ذکر کړو چې تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان مرسته کوئ تاسې په دوی باندې په ګناه او په زیاتی ظلم سره. ګناه په اعتبار د دې چې دغه حکم دا وژلو قتلولو د یو د بل مرسته کول په ګناه او په ظلم کې دا ناروا کړې وه الله په تاسې باندې. تاسې د ناروا حکم وکړو نو ګناهګار سوئ، او بل تاسې دا زیاتی کوئ، ظلم کوئ په یو بل باندې خپل منځ کې. الله تبارک وتعالی فرمایي وإن یاتوکم اسارا تفادوهم که به راتو تاسې ته اسارا که راشي تاسې ته وإن یاتوکم که چېرته راشي تاسې ته نو له تاسې څخه که چېرته راشي له تاسې څخه اسارا بندیان له بندیان درته راشي بل مسلمانان یا نور مقابل قوم چې کوم د تاسې د حلیفانو سره جنگ و جګړه لري په یغو کې د تاسې څوک بندیان سي اگر که له یغو خلکو بندیان سول چې هغه د تاسې دښمنانو په خپل منځ کې نو تفادوهم تاسې فدیه ورکوئ ای بني اسرائیلو د هغو اسیرانو بندیانو. دا فدیه بیا په ګډه سره ورکوئ. هغه ایستل سوی قوم او دغه ایستونکی قوم دواړه متفق کیږي د فدیې په ورکولو کې له هغه بندي که د هرې فرقې تللی د هغه بندي په فدیه کې شریکان کیږئ. هغه فدیه په ګډه سره پرې کوئ. وهو محرم علیکم اخراجهم حال داسې حرام و په تاسې باندې ایستل د هغو. نو لکه چې ایستل د هغو حرام و هغه حکم خو په تاسې باندې رعایت کول پکار و چې تاسې هغه ایستل د هغو نه وای کړي، ایستل یې نه وای له خپلو کورو څخه. او لکه څرنګه دا فدیه ورکول چې یو حکم و د تاسې دپاره نو تاسې د فدیې ورکولو حکم چې د تاسې د مزاج مطابق دغه منئ او هغه ایستلو قتلول خپل منځ کې هغه حکم بیا تر پښو لاندې کړی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي افتؤمنون ببعض الکتاب ایا نو تاسې ایمان لرئ په بعضې کتاب باندې، ایمان راوړئ په بعضې کتاب، ایمان لرئ په بعضې کتاب، ځینې حصې او ځینې حکمونه د کتاب د تورات منئ. وتکفرون ببعض او کافران کیږئ په ځینو نور باندې. نو دا کار مه کوئ. فما جزاء من یفعل ذلک منکم نو نه د جزا من د هغه چا یفعلو چې کوي ذلک دا کار چې یو حکم د اسلام مني بل نه مني، یو حکم د کتاب مني بل نه مني. نو څوک چې له تاسې څخه دغه کار کوي نه به یې جزا د هغه الا خزي مګر رسوایي او شرمندګي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. و یوم القیامة یردون الی اشد العذاب او په ورځ د قیامت کې به بیولل کېږي دوی هغه سخت عذاب دی الله ته. دا حکم د مسلمانو دپاره هم دغسې ده چې که څوک د قرآن عظیم شان ځینې احکام تر پښو لاندې کوي او ځینې احکام چې د دې تمایلاتو سره برابر وي هغو باندې عمل کوي په نامه د دې باندې چې موږ مسلمان یو، قرآن د موږ کتاب د موږ خامخا په اسلام په قرآن باندې عمل کوو. نو ځینې کتاب مني او ځینې نه مني د دغو هم جزا هم دغه ده چې الله تبارک وتعالی د بني اسرائیلو په باره کې فرمایي فما جزاء من یفعل ذلک منکم نه د جزا د هغه چا چې کوي دغه کار له تاسې چې ځینې احکام مني ځینې تر پښو لاندې کوي الا خزي فی الحیات الدنیا مگر رسوایی او شرمنګي او ذلت په حیات د دنیا کې، یعنی په ژوند د دنیا کې به دوی ته ذلت او شرمنګي د دې په ازارو په بدله کې الله پاک ورکوي. دنیا کې به ذلیله زندگی په برخه وي.
و یوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې به یردون الی اشد العذاب بیولل کېږي دوی هغه سختترین عذاب ته وما الله بغافل عما تعملون او نه د الله پاک غافل و ناخبره له هغه څه چې تاسې کوئ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة دا هغه کسان دي چې دوی اخیستی د ژوند د دنیا په آخرت باندې د آخرت ژوند یې پې ورکړی او د دنیا ژوند یې پې باندې اخیستی ده نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې فلا یخفف عنهم العذاب نه به سپکېږي او اسانه کېږي له دوی څخه عذاب ولا هم ینصرون او نه به له دوی سره مدد کېږي د داسې خلکو چې هغه د الله تعالی ځینې حکمونه د خپلو تمایلاتو مطابق حکمونه مني او ځینې حکمونه بیا په ذهن باندې شاقي سختي هغه نه مني دا د بني اسرائیلو خصلت ته الله تبارک وتعالی هم د دې قبیح و بد خصلت څخه په خپل امن و امان کې وساتي نو د هغوی دپاره بدترین عذاب ده او دا وجه هم دا چې د دوی اصلي ایمان په آخرت باندې کمزوری دوی د دنیا ژوند ته ترجیح ورکړی ده د آخرت ژوند یې پې باندې خرڅ کړی ده او هغه یې پې باندې اخیستی په عوض کې د دنیا ژوند قبول کړی ده او اخیستی ده نو په دوی باندې به عذاب هم نه کمیږي او دوی سره به مرسته او مدد هم نه کېږي خوار و ذلیل به وي او بله خبره مخکې آیات شریف کې ولوستل څو چې د دوی په برخه باندې به په دنیا کې ذلت و خواري فقر و مسکنت و ذلت و خواري و محتاجي او شرمنګي به د دوی په برخه یي د عزت ژوند به یې نه په نصیب الله تبارک وتعالی هم د نجات نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات